بسم الله الرحمن الرحیم. اوس لاین نمبرینګ یا پاراګراف نمبرینګ باندې کار کوو. مخکې په بالټ باندې کار کوو، همدغه اوس په نمبرینګ باندې کار کوو. دا پاراګرافونه سره په نښه کوو، بلاک کوو یا سلیکټ کوو. راځو نمبر ته. نمبر باندې کلیک وګورئ، 1 2 3 4 5 پورې که نه. اوس که چېرته موږ نور انواع غواړو، دلته دې ښي لور ته د ډراپ ډاون آیکون دی، په دې باندې کلیک کوو. مثال ورته چې په دې شکل دلته تاسو وګورئ په ډاکومنټ کې راسم تاسو ته ښیي چې مثال په دې شکل، په دې بڼه، په دې رومن بڼه باندې ABC دغسې اشکال، مختلف اشکال تاسو سلیکټ کولی شئ. که چېرته مو دا اشکال یا په دغه ډول نمبرینګ خوښ نه وي، تاسو کولی شئ چې راشئ ډیفاین نیو نمبرینګ ته. په دې چې راغلی دلته وګورئ، دلته نمبر سټایل ته، نمبر سټایل مثال دلته نمبر فارمت ته، دلته اوس خو یو دا په دې شکل دی. دلته راځئ وګورئ، مثال کولی شئ چې الف ب ت په دې شکل سره ورکړئ. مثال نمبرینګ ګورئ داسې په دغه شکل سره راځئ ګورئ، ورته وایي چې ډیفاین نیو نمبرینګ فارمت چې په دې کې تاسو ګورئ چې هر فارمت نمونه مو خوښه وي. ګوره فرست سیکنډ دغه شکل 1 2 3 دغه فرست سیکنډ، لکه په دې شکل کې چېرته نمبرینګ ډېر زیات وي یا 10 پورې وي یا د 1 نه تر 90 پورې وي، په هغه شکل کې تاسو دا استعمالی شئ. که د 101 نه مثال تر 999 پورې یا دا انتخابولی شئ. په دغه شکل سره دا نمبرینګ فارمتونه دي. هر یو نمبر چې ستاسو خوښ وي فارمتینګ، همغه تاسو غوره کولی شئ. موږ اوس راځو ورته دې ته نیسو چې مثال دا ABC ورته ونیسو. اوکې، نو دا ABC فارمتینګ شو. که چېرته راشو مثال دلته لاندې دا وګورو، نو مخکې مو ورته داسې اشکال ورکوو. اوس ورته چې مثال 1 2 3 په دغه شکل، هر شکل چې تاسو ورکوئ خپله د دې څخه غوره کړئ. دا نمبرینګ چې څنګه تاسو یو نوي لاین ته یا لیست ته نمبرینګ ورکوئ یا پاراګراف ته نمبرینګ ورکوئ، دا یې کړنلاره وه. تاسو کولی شئ په خپل ډاکومنټ کې د بېلابېلو مقصدونو لپاره دا وکاروئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د بیل آیکون کلیک کړئ. تاسو ترڅو د نوي ویډیوګانو څخه باخبره اوسئ، چې ځکه چې دا سلسله روانه ده. دا تر اوسه زه په ورد کار کوم او مایسکیول کې په اسکیول باندې کار کوم. نو همدغسې مخکې ځم ترڅو اکسل، اکسس او پاور پوینټ په دې نورو پروګرامونو هم کار وکړم. او ستاسو دا انتقادونه، پیشنهادونه زما سره مرسته کوي ترڅو د راتلونکو روزنیزو کورسونو کوالټي لا پسې ښه شي یا کیفیت یې لا پسې ښه شي.